د یو خبره ده نیلانپور کلی کې د میټا په نوم یو کس و. د اګیو کاروبار کولو. د کاروبار ډیر ښه روان و تر دې پورې چې د دې کاروبار کې د خپل سر د خیرلو وخت هم نه میلوېدو. خلکو به دنه اګۍ اخیستلې او د به تیښې پیسې ګټلې، خو په دې اګو کې د غټو اګو سره اورکوټي اګۍ هم خرڅولې. په دې وجه به د کلي خلک د ته ډیر زیات غوسه کېدلو. په دې کلي کې د بیټو په نوم باندې یو کس اوسېدو چې د پلار ډیر زیات بیمار و. د پلار علاج په یو بوټي کې و، خو دغه بوټه ډیر زیات قیمتي و ځکه بیټو اخیستی نشولو. ډاکټر صاحب زه یو ډیر غریب انسان یم، ما سره دومره پیسې نشته چې دا بوټي ورباندې واخلم. زما پلار ډیر زیات بیمار ده، دا بوټي ته مال راکا، زه به تا ته هغه پیسې ټولې واپس کوم، کني زما پلار به مړ شي. زما دماغ خراب دی چې زه تاله دا بوټي درکوم، هغه ستا پلار ده، زما پلار نه، که مړ کیږي نو مړ دی شي. ډاکټر صاحب ته ډیر یو ظالم انسان یې، ستا په سینه کې خو اډو زړه نشته. لکه ما سره دومره د بحث کولو ضرورت نشته، چې پیسې وي راشه دا بوټی واخله، دغه خو زمونږ د ګټلو شپې ورځې دي. بیټو ډیر زیات خپه شي او دلته نه روان شي او بیا خپل کور ته ورسیږي. بچې تا بوټی راوړو د خپل پلار دپاره. نه مورجانې، ډاکټر بغیر د پیسو نه هغه بوټي ماته نه راکوي، هغه ډیر ظالم انسان ده. بچې ته داسې څه کار وکړه چې کم نه ډېرې پیسې میلاو شي ستا پلار ته چې هغه بوټی راشي. او مورجانې زه ځم او ځان ته څه کاروبار ګورم. بیټو په تلاش کې د میټا دکان ته ورسیږي، نو دلته د خلکو ډیر زیات رش وي. او دې کس سره خو ډیر ښه کاروبار ده، دې سره په ما ته ضرور کار میلاو شي. زه ورځم چې ښه ښایسته کار وکړم، داسې به د زړه وګټم او بیا به دنه قرضه وکړم او خپل پلار علاج به ورباندې وکړم. بیټو چې کله دته راشي ها ووایه تا ته څو ناګۍ په کار دي؟ رورجانه زه د اګو اخیستو ته نه یم راغلی، کار ته راغلی یم، ته اوس په ارام سره کښېنه، زه به ستا اګۍ خرڅوم. میټا چې دا واوري نو ډیر خوشحال شي. ښه سمه ده، زما کار ډیر ده، راځه دکان ته دنه راشه. بیا بیټو دکان ته دنه شي او د اګیو خرڅول شروع کی. میټا هم د کار نه ډیر زیات خوشاله وي. د کشانتي یو میاشت په دې منځ کې تیر شي. مورجان زه کار ته ورځم، نن به مالک نه د تنخوا سره قرضه هم واخلم او بیا به دا شانتي خپل پلار د پاره هغه بوټي واخلم. سمه ده بچې، خیرات سره ورشه. بیا بیټو کار ته راشي او چې کله موقع وویني نو میټا نه بیا قرض وغواړي. په ده باندې میټا ډیر زیات غوسه شي. ای غټخېټ انسانه، زه تا څنګه پوه کوم، تا کې بالکل عقل نشته. دلته وګوره موږ سره د تنخوا پیسې نشته او ته موږ نه قرضې غواړې. خو میټا وروره تا سره خو ما د دې دپاره کار کړی و چې تا نه د تنخوا سره قرض غواړم او بیا به په دې باندې د خپل پلار علاج کوم. نه نو تا ما سره د کار کولو نه مخکې ما نه پوښتنه کړې وه چې زه به تا له قرض درکوم او که نه. میټا وروره زما تا نه ډېر زیات امید دی، داسې مه کوه، ما له پیسې راکړه چې زه د خپل پلار علاج وکړم، زه به ستا یو پیسه بیا درکړم. ای هلکه ته ډېر کم عقل انسان یې، دلته نه روک شه، ستا د تنخوا پیسې هم نشته. خو میټا وروره چوپ شه، ورک شه دلته نه. بیټو په خفګان کې دلته نه روان شي او کور ته ورسیږي. ای بچې پیسې دې راوړې. بیټو خپلې مور ته ټولې خبرې وکړي، دا چې واورې نو ډېره زیاته خفه شي. بچې د دې مطلب دا دی چې اوس به ستا پلار هېڅکله نه ښه کېږي. مورجانې داسې خبرې مه کوه، زه هغې بوټي پسې ځمه ځنګل ته، زه د خدای نه تمه لرم چې هغه به ماته میلاو شي. دې نه وروسته بیټو خپل کور نه روان شي او یو ځنګل ته ورسیږي د بوټي په تلاش کې. هر طرف ته ګوري خو ته هیڅ قسمه بوټی په نظر را نشي. په تلو کې دا یو تالاب ته ورسیږي چې وګوري دې تالاب نه یو ځناور دلته کې اوبه څښي. بیټو چې کله وویني دا ځناور د اوبو څښلو نه وروسته ډېر زیات غټ شي، نو بیټو ډېر زیات حیران شي د دې په کاتو باندې. دې تالاب سره خوا کې دغه بوټی هم موجود وي، خو بیټو دې بوټي طرف ته بالکل خیال هم نشي. یاره دا خو د جادو اوبه دي، که دا اوبه زه ځان سره یوسم په کوم شي باندې واچوم هغه غټ شي، نو بیا خو به داسې زما کار آسان شي. بیټو دغه تالاب نه اوبه ځان سره راواخلي او دې نه وروسته د خپل کور طرف ته روان شي. چې کور ته کله ورسیږي وګوري نو چرګې دلته کې اګۍ اچولې وي. او دا اوبه زه په دې اګۍ باندې اچوم، بیا ګورم چې دا غټیږي او که نه.
بیټو دکه اوبه په دې اګۍ باندې واچوي. دې نه وروسته دا اګۍ ډېره زیاته غټه شي. بیټو چې کله دا اګۍ وویني نو ډېر زیات خوشحال شي. دې نه وروسته بیټو دکه اګۍ دلته نه روانه کړي او د بیټو دکان مخې ته یې کېدوي او دلته کې دا خلک ورته راټول وي. میټا هم ډېر زیات حیران وي چې دا وویني. په دې کې یو عربي دلته کې راشي. دا وګوره څومره غټه اګۍ ده، ما په خپل ژوند کې دومره غټه اګۍ نه ده لیدلې، راځه چې دې ته ورشو. دا چې کله بیټو ته راشي هلکه دا خو ډېره غټه اګۍ ده، مونږ دا تا نه اخیستل غواړو، دا سعودي عرب ته ځان سره وړو. ورور جانه زه دا اګۍ 10 لکو روپیو نه کمه نه خرڅوم. سمه ده، مونږ تا نه دغه اګۍ په 10 لکه روپۍ باندې الو. دوی بیا بیټو نه دکه اګۍ واخلي او دلته نه یوسي. میټا چې کله دا منظر وویني نو ډېر زیات حیران شي. یار اوس خو د سره 10 لکه روپۍ راغلې، اخیر دا بوټي خو به دا مانه آلی که نه، زه دا بوټي په ده باندې 10 لکو نه کم نه خرڅوم. هلته ځم چې په دکان کې کینوم راځي خو به هم ماته. دا ډاکټر دکان ته لاړ شي او بیا دلته د بیټو په انتظار کې کینی چې دی به مانه دا بوټي والي. بل طرف ته میټا هم ډیر زیات حیران وي او کور ته ورسیږي او ښځې ته دا ټولې خبرې وکړي. میټې دې سره دومره غټه اګۍ چېرته نه راغله؟ ای ښځې د دې دپاره خو دې نه دا معلومات په کار ده، راځه چې د هغې کور ته ورشو. دی دواړه کور نه روان شي او د بیټو کور ته راورسیږي. څه خبره ده میټا وروره، ته زما کور ته ولې راغلې؟ بیټو زما خوږه دوسته، ستا قرضې ته ضرورت وکنه، هغې دپاره راغلی یم، ځکه زه ستا غم نشم لیدلی. اوس زه تا ته راغلم په نظر چې ما سره پیسه راغله، په هغه ورځ خو تا ته په نظر نه راتلم که نه، زه دې په دیکو دکان نه ویستوم، هر شانتې دې په دیکور نه وباسم که خپله به لاړ شي. ای غټ خېټه زما خو تا باندې ترس وشو ځکه راغلم، خو لکه تا ته عزت په کار نه ده. ځه وځه دلته نه ځه. دی دواړه په غوسه کې دلته نه لاړ شي. ای ښځې دا غټ خېټی ډېر هوښیار ده، څه په بله طریقه به دا معلومات کول غواړي چې اخر ده سره داسې کم جادو ده. میټا بیا په ده باندې خپل نظر ساته. او ښځې زه به همداسې کوم. بیا چې کله بله ورځ شي نو میټا د بیټو کور په خوا کې دلته کې ودرېږي. ځه بچی لاړ شه، اوس خو تا سره پیسې راغلي، خپل پلار دپاره هغه بوټې واخله. او مرجانې زه ول هغې تالاب نه هغه د جادو اوبه راوړم، بیا هغې نه وروسته ځم خپل پلار دپاره بوټی واخلم. ها د جادو اوبه، زه میټه تیار شه دې پسې شاته لګېدلو دپاره. بیا بیټو د اوبو راغستلو دپاره دې تالاب طرف ته روان شي او میټا هم د پسې شاته نه روان شي. دې پتلو کې دې تالاب ته ورسیږي. ها هغه دکه دا د جادو اوبو والا تالاب، اوس به خوند وکړي، زه به هم دې نه اوبه یوسم. بیټو چې کله دلته نه اوبه رااخلي نو یکدم د ده نظر په دکه بوټي باندې ولګیږي. وا میلاو شولو، هغه ځنګلي بوټي هم ماته میلاو شو، اوس خو هغه ظالم ډاکټر نه ماته د بوټي اخیستل نه دي په کار. دې نه وروسته بیټو دلته نه دا اوبه هم راواخلي او دکه بوټی راوشو کوي او بیا دلته نه روان شي. زه دا غټ خېټې خو دلته نه لاړو، اوس زه هم دې تالاب نه دا اوبه رالم. میټا هم دلته نه اوبه راواخلي، دې نه وروسته خپل کور طرف ته روان شي. بل طرف ته دکه ډاکټر هم د بیټو په انتظار کې ستړی شي. دغه غټ خېټې ته وروسته را ولې نه غلو، زه یو کار کوم، دا بوټي دلته نه وړم، د هغې کور ته ورځم او په هغې خرڅوم، 10 لکه روپۍ ترې راوړم. چې کله دکه ډاکټر د بیټو کور ته ورسیږي نو چې وویني ډېر زیات حیران شي، ځکه د بیټو پلار ښه و. دا څنګه بیټو ستا پلار خو دې بوټي نه بغیر ښه کېدی نه شولو، نو دا بیا څنګه ښه شو؟ ډاکټر صاحب ستا ډېره مننه، ما ته هغه بوټي په ځنګل کې میلاو شولو، هغه مې پلار له وړکو پلار مې ښه شو، اوس ما ته د ستا هیڅ قسمه ضرورت نشته د دې بوټي. ډاکټر چې کله دا واوري نو ډیر زیات خپه شي چې د 10 لکه روپۍ خو لاړلې او ډاکټر دلته نه په خفګان کې لاړ شي. او د قتل مرجانې چې کله زه بوټي ته ورغلی وم د پسې، نو د خو سترګې ما ته په تندي باندې ایښودې وې، اوس ګوره په ټول عمر به ده ته دکه یاد وي. دلته میټا دا اوبه راواخلي کور ته ورسیږي. ای میټا تا خو د جادو اوبه راوړې، خو موږ به په دې اوبه باندې څه کوو؟ ای زما غټ پوزې ښځې، ته به دکه اوبه په چرګې باندې څکلې وي او چرګه به غټه شوې وي، داسې به تې هګۍ بار ته راوتې وي.
میټا کدا اوبه ته په چرګې باندې اوس کې د ډېر غټوالي نه به غمړه شي. ای ښځې د یو چرګې قرباني ورکوو ګوره چې څونه غټه هګۍ اچوي. میټا د دې خبرې خیال کوه که چرګه غټه شوله موږ به پرېنږدي. ای ښځې ته همیشه یاریږي داسې هیڅ نه کیږي بس ته ګوره ورته. بیا میټا دې چرګې باندې دکه د جادو اوبه وڅکي په کتو کې دکه چرګه ډیره زیاته غټه شي. ای ښځې دغه چرګه خو ډیره زیاته غټه شوه خو تر اوسه یې غټه هګۍ ونه کړه. میټا چرګه خو غټه شوه اوس د ځان خیر غواړه. دې نه وروسته میټا دلته نه وتښتي او دکه چرګه هم پسې شاته نه ولګي. مورجانې دومره غټه چرګه د دې دا مطلب چې میټا هغه د جادو اوبو ته رسېدلی ده. بچې د دې دا مطلب دی چې دا به اوس دې تالاب نه اوبه راوړي. ای مورجانې دا ته ژوندی پاتې شي هله به دا اوبه راوړي که نه اوس دا چرګه به دا ژوندی پرېنږدي. بیا دکه چرګه میټا په وهلو باندې مړ کړي او ښه سزا ورته میلاو شي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښه وي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.